الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. محترم درنو ورنو، حضرت ابو موسی رضی الله تعالی عنه فرمای چې رسول اکرم سید ولد آدم نبی صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل کوم سړی چې د دنیا سره محبت ساتي، دومره محبت چې د الله تعالی په محبت باندې د دنیا محبت غالب راسي، یعنی د دنیا سره دومره محبت کوي چې د دنیا مال په ګټلو باندې حرام هم خوري، سود هم کوي، غلا هم کوي او دروغ هم وایي، پر ناکه باندې قسمونه هم اخلي او کله کله طلاق هم اچوي. دا د دنیا دومره محبت دی چې هغه الله تعالی حرام کړي شان هغه دی په ناکه باندې استعمال کی، نو دا د دنیا محبت سو، په دې سره د انسان و آخرت ته نقصان رسیږي. نو هغه سړی چې د دنیا محبت یې دومره زیات سو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه خپل آخرت ته او خپل قیامت ته نقصان رسوي، چې دومره زیات محبت له دنیا سره کوي. او بیا ورپسې زیاتوي چې کله تاسو پوه سواست چې د دنیا او آخرت دوستی نسي یو ځای کېدلی، که د دنیا محبت د ځان سره ساتئ، د دنیا سره د مینه کوله، د مال سره د مینه کوله، نو ستا آخرت ته نقصان ورسېدی. او که د آخرت سره محبت درلودی، د هغه سره د مینه کوله، د آخرت دپاره د نیک اعمال کوله، نو دا دنیا به د خامخا څه ناڅه نقصانمنه وي. نو تاسو باید په دې کې فکر وکئ، او تاسو ته پکار هم ده چې هغه شی چې پناه کېدونکی دی، یعنی دنیا ختمېدونکې ده، نو هغه باید غوره نه کړو. یا د دنیا یو څو ورځې ژوند دی، هغه باید په یوه طریقه نه په یوه طریقه په حلالو باندې تیر کړو. او راتلونکی آخرت مو ابدي ژوند دی، هغه ته زموږ رڼا پکار ده، هغه ته زموږ نیک اعمال ضرورت دي، هلته مو نیک اعمال پکار دي، هغه باقي ده، هغه نه ختمېدونکې ده. نو موږ ته پکار ده چې هغه غوره کړو، نه دنیا. نو دا دوه سره یو ځای کېدونکي نه دي. که څوک دنیا غوره کوي، محبت یې ورسره لري، نو د هغه آخرت به نقصاني وي. نو مسلمان ته پکار ده چې خپل دا ابدي ژوند نقصاني نه کړي. دنیا یو رقم تیریدونکې ده، نن یا سبا یا بله ورځ ختمېدونکې ده، دومره کم ژوند، کم شپې دي. نو دې ته شا ور وګرځوه، د الله تعالی جل جلاله و دین ته مخه که، او خپل آخرت و مخ ته ودروه، د آخرت و خوا ته توجه وکړه. که انسان په اسلام باندې د شریعت په چوکاټ کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت طریقه باندې ژوند تیروي، نو الله تعالی خو به دا دنیا هم ورسمه کړي، او هغه دنیا به انشاءالله الرحمن حتمي جوړوي. الله تعالی جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي او موږ ته د آخرت محبت په زړه کې راواچوي، د دنیا محبت دې زموږ د زړونو وباسي، تر څو موږ ابدي ژوند ته نیکي وکړو. وما علی الا البلاغ. لطفاً د معارف الاسلام د یوټیوب چینل په دې ډول سبسکرایب کړئ.